بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک هیله او احترامات مې قبول کړئ. ملګرو شریف الله عارفي نن در سره یو ځل بیا مخاطب یم. نن مې د ادب په هکله یوه ډیره ضروري موضوع راوړې ده چې هغه عبارت د ادبي تنقید یا ادبي کره کتنې څخه دی. راځو یو بله موضوع په دې کې ډیره مهمه چې دا هغه ادبي کره کتنه ګټه لري که تاوان. دا مې ځکه دې پسې پلټنه وکړه چې ډیره ځوانان خصوصا نوي ځوانان ادبي تنقیدي نشستونو کې نه کیني، خپل یو تخلیقي اثر هغه تنقید ته نه وړاندې کوي. په دې ډاریږي چې آیا تنقید به پې وشي او زما روحیه به کمزوري شي، له دې سره به زه یا د خپل ځان خطر کې ویني او بالاخره د ادبي خدماتو نه د پاتې کېدو ویره ورسره وي. اوس سوال دا ده چې ډېر خلک د تنقید مخالف دي او ډېر خلک د تنقید طرفدار هم دي. اوس دغه تنقید ګټه لري که تاوان؟ کم تنقید ګټه لري او کم تنقید تاوان لري؟ په دې باندې به خبرې وکړو. کره کتنه یاد ساتئ، کره کتنه هم ګټه لري هم تاوان. تنقید ګټه هم لري او تاوان هم لري. ګټه هم لري او تاوان هم لري. اول یې په ګټه باندې بحث کوو، ځکه د کره کتنې ګټه زیاته ده نسبتا تاوان. په تاوان هم بحث کوو، په هغې باندې هم خبرې کوو، خو اول یې په ګټه باندې بحث کوو چې کومه ګټه لري. په یو اثر باندې کره کتنه هغه وخت کې ګټوره وي چې د اصلاح په خاطر باندې وشي. دا یاد ساتئ، یو تنقید هغه وخت کې ګټور تمامېدلی شي، یو تنقید هغه وخت کې ګټه رسوي چې د اصلاح په خاطر وي، یا بې طرفه تنقید وشي، بې طرفه وي، یا د عدل او انصاف نه ډکه کره کتنه وشي. کله چې کره کتنه د اصلاح په خاطر وشوه، بې طرفه وشوه، د عدل او د انصاف نه ډکه وشوه، دغه کره کتنه ګټه لري، تاوان نه. په دې کې کله چې یو کره کتونکی پوه شخصیت وي، په دې اصول او میتودونو باندې پوه وي، وړتیا یې زیاته وي، یا د یو ادبي تخلیق په مثبت او منفي اړخونو دواړو باندې وغږیږي، هم یې مثبتې نقطې په ګوته کړلی شي، هم یې منفي نقطې په ګوته کړلی شي، د عدل او انصاف څخه کار واخیستلی شي. یعنی د عدل او انصاف دا معنا چې د ډېر محبت ښکار نه شي. کله کله یو څوک د یو چا په محبت کې د ډېر محبت د تاثیر لاندې راشي، نو هغه د هغه ادبي اثر یا تخلیق ټول مثبت اړخونو باندې ګرځي، هغه په ګوته کوي، منفي اړخونو باندې سترګې پټوي. دا ګټور نه دی. یا ټول کره کتونکی د بدنیتۍ د وجې نه، د منفي ذهن د وجې نه، د منفي فکر درلودلو د وجې نه د یو ادبي اثر یا ادبي تخلیق منفي اړخونو پسې وګرځېږي، مثبت اړخونه پرېږدي. دا هم دا تنقید هم ګټور نه دی. یعنې د عدل نه کار واخلي، که کمې مثبتې نقطې وي هغه هم پکې ښکاره کړي، منفي نقطې هم پکې ښکاره کړي. دغه تنقید بیا ډېر ګټور دی. خو به هر حال کره کتنې ګټه د کره کتنې ګټه به په لنډو ټکو سره داسې بیان کړو چې کره کتنه درې ګټې لري. په عمومي لحاظ سره کره کتنه درې ګټې لري. اول خو دا دی چې د اثارو لوستونکي ته ګټه وي. مثلا یو څوک مینوال د لوستلو دی، د کتابونو د مطالعې دی، هغه د پاره ګټه زیاته ده. لوستونکي د ګټه دا ده چې د وخت د ضایع کېدو مخنیوی کوي. یعنی د یو کتاب یا لیک په روح او محتوا باندې پوهېدو لپاره ډېر وخت او ډېرو ورځو ته اړتیا لیدلی کېږي، مګر د کره کتنې د لارې ډېر ژر پې پوهېدلی شي، ډېر ژر د هغه په فکر، د هغه په سوچ، د هغه په خیالاتو باندې پوهېدلی شي.
په کره کتنه کې د کتاب ګټور معلومات ښکاره کیږي، مثبت او منفي اړخونه ښکاره کیږي، نو دا پې ډېر زر پوهېدلی شي. یو دویمه ګټه دا ده چې د کره کتنې ګټه د ادیب یا لیکوال دپاره هم ده. ادیب یا لیکوال ته یا لیکونکي ته هم ډېره ګټه لري، او هغه ګټه یې دا ده چې لیکوال یا ادیب یا لیکونکی خپلو خامیو او کمزوریو ته متوجه کیږي. دا کومه کره کتنه چې وشي او د ده په لیکنه کې خامي په ګوته شوه، کمزورۍ په ګوته شوې، منفي نقطې په ګوته شوې، دې ته دی متوجه کیږي. دې ته چې کله دی متوجه شو نو په راتلونکي کې له دغه خامیو نه ځان ساتي، اصلاح کوي، د ځان اصلاح کوي. درېیمه ګټه یې بیا د علم او هنر او ادب ته ده. دا ډېره مهمه ګټه ده. علم ته ده، هنر ته ده، ادب ته ده. او هغه ګټه دا ده چې په علم کې یا په ادب کې یا په دغه فن کې اصلاح راولي، سمون راولي، د کمال تر حده یې رسوي. د کمال تر حده یې رسوي، بشپړتیا ته یې رسوي، بشپړتیا ته د تنقید په وسیله باندې رسیږي. ځکه چې کره کتنه د ادب او پوهې د پرمختګ دپاره یو ډېر مهم لامل دی. که چېرته کره کتنه ونه شي نو دغه ادب پرمختګ کولی نه شي، او پرمختګ په هغه صورت کې کېږي کله چې اصلاحات پکې رامنځته شي. چې اصلاحات پکې رامنځته نه شي، پرمختګ نه شي کېدلی. د کره کتنې په اساس د یو اثر ارزښت ټاکلی کېږي، د یو اثر د یو تخلیق ارزښت ټاکلی کېږي. ارزښت بله دا ده چې خو دا هغه وخت کې ګټوره تمامیږي چې کره کتونکی ذهین وي، په خپل مسلک کې پوهه ولري، د صبر او زغم خاوند. ګورئ صبر هم دې کې ډېر مهم شی دی. داسې نه چې یو کره کتونکی د صبر وړتیا ونه لري، زر د یو ادبي تخلیق نه بس تیر شي او که څه هغه زر په ذهن کې بیا نه کیني، تر څو ښه په صبر سره، ښه په سوچ سمج سره دا مطالعه کې خپل نظر پې وړاندې کړي. کره کتنه د ادب نړۍ له بې ځایه وینا څخه ساتي. دا د علم دپاره بله ګټه ده. بې ځایه وینا، ګډوډۍ نه ساتي، بازاریتوب نه ساتي. مداریتوب، بازاریتوب، که چېرته کره کتنه ونه شي ادب به د بازاریتوب ښکار شي، او بازاریتوب به یو وخت دپاره اوج کې چلیږي خو ډېر زر بېرته راغورځېږي. معیاري کېدلی نه شي، کره کتنه معیاري کېدلی نه شي. د همدغه ارزښت او همدغه اهمیت بیا زم بس وي چې یو ادبي تخلیق د بازاریتوب نه وساتي. بېلابېل لیکوالانو نورې هم ګټې بیان کړي دي. د وخت د کمي په اساس باندې په همدې باندې اکتفا کوو. اوس راځو کره کتنه کوم تاوانونه لري او کوم وخت کې تاوان لري. ګورئ کوم وخت کې ګټه لري؟ هغه وخت کې ګټه لري چې اصلاح په خاطر وشي. کره کتنه هغه وخت کې ګټه لري چې د عدل او انصاف نه کار واخیستلی شي. هغه وخت کې ګټه لري چې د تعصب نه کار وانخیستلی شي. تعصب نه کار وانخیستلی شي. چاته یې ګټه ده؟ لیکونکي ته یې ګټه شته، لوستونکي ته یې ګټه شته، او د علم، ادب او هنر ته هم ګټه شته دی. اوس راځو کوم تاوانونه لري، چاته په کوم وخت کې تاوان دی، کوم تاوان لري او په کوم وخت کې تاوانونه لري. ځینې ادب پوهانو په کره کتنه باندې نیوکې کړي دي، او دغه نیوکې به یو څه اندازه په ځای هم وي او څه اندازه بې ځایه هم. او دی وایي چې کره کتنه یوه داسې کړنه ده چې ادب ته یې له ګټې نه تاوان ډېر دی. ادب ته یې له ګټې نه تاوان ډېر دی. د ادب د پرمختګ په مقابل کې خنډ او معنی ګرځي. کره کتنه د ادب د پرمختګ په مقابل کې خنډ او معنی ګرځي. ځینې بیا وایي چې کره کتونکی دا یو تنګ نظره سړی وي، تنګ نظره، په هر وخت کې د منفي نقطو ته خیال وي. کره کتنه
تعمیري نه ده بلکې تخریبي ده، تعمیري اړخ نه لري، د اصلاح په خاطر نه وي، بس د ورانکارۍ په خاطر د تخریب په خاطر باندې وي. خو ځینې بیا وایي چې کره کتونکی دا ډېر کرکجن سړی وي، کرکجن وي، کینهګر وي، متعصب سړی وي، له کینې نه ډک وي. او کله چې یو څوک د کینې نه ډک وي نو هغه هېڅکله د اصلاح په خاطر باندې کار نه کوي. د خواخوږۍ په ځای پکې د کې نفرت زیات وي، بدبیني زیاته وي، بدنیتي پکې زیاته وي. ځینې بیا وایي چې کره کتونکی په لوی لاس باندې د یو تخلیقي اثر هغه اصلي مطلب تیرو بیر کوي، لوستونکي غلطوي او د لوستونکو اصلي مطلب له اثر نه د لوستونکو نه اصلي مطلب پاتې کیږي. دوی دا نظر لري، یعنی په قصدن یې تیرو بیر کوي، په لوی لاس یې تیرو بیر کوي. دا خو د کره کتنې تاوانونه شو او یو څه اندازه به دا خبرې هم صحیح وي. هغه وخت کې کره کتنه تاوان لري، ګټه نه تاوان لري چې کله کره کتونکی د متعصبه شخص وي، کره کتونکی له کینې نه ډک وي، کله چې کره کتونکی په دې خپل فن او مسلک کې د پوهې وړتیا ونه لري، کله چې کره کتونکی د صبر او حوصله ونه لري، نو دغه کره کتنه ګټه نه لري، تاوان لري. کله چې کره کتنه کې له عدل نه کار وانخیستلی شي، دغه کره کتنه ګټه نه لري، تاوان لري. کله چې کره کتونکی له محبت ښکار شي او یا له ډېرې کینې ښکار شي، دا کره کتنه ګټه نه لري، تاوان لري. ګټه نه لري، د دې کره کتنې تاوان یې زیات. نو بهرحال داسې به ووایو که دا نقطې د تاوان هم په خپل ځای صحیح دي، خو کره کتنې له تاوان نه یې ګټه زیاته ده، له تاوان نه د کره کتنې ګټه زیاته. خو په هغه صورت کې بیا ګټه زیات راتللی شي چې عالم وي، عادل وي او بېطرفه وي. کره کتنه عموما په منظومو اثارو باندې لکه شعرونو باندې او نثري اثارو باندې په دې باندې کیږي چې په نثري اثارو کې یا په منظوم اثارو کې په دواړو کې د شکل جوړښت څنګه دی، په الفاظو کې دا د الفاظو راوړل یعنی د کلمو کارول یې څنګه دي، د بیان طرز یې څنګه دی، په مفهوم او فکر او معنا باندې کره کتنه کیږي، یعنی د جملو جوړښت یې څه ډول دی، په څه ډول جمله بندي یې شوې ده، د بیان ښکلا یې څه ډول ده. دا ګوره کره کتنې مسایل دا دي، د بیان ښکلا یې څه ډول ده، څنګه ده، د کلمو کارول یې څه ډول شوي دي، آیا په مناسب اندازه شوي دي که ډېر د افراط او تفریط نه کار اخیستل شوی دی، دیني او مذهبي اړخ یې څنګه دی، مذهبي اړخ یې څنګه دی، دیني اړخ یې څنګه دی، اخلاقي اړخ یې څنګه دی، آیا ټولنې دپاره فایدهمند دي په اخلاقي روزنه کې او که نه، بد اخلاقي رامنځته کوي او که نه، ټولنه د نیکې خوا ته بیایي او که نه، ټولنه د فساد طرف ته بیایي او که نه، کم اړخونه، نوي نوښتونه پکې نوي څه شته او که نه، په زاړه الفاظ، زاړې کلمې کارولې یا زاړه طرزونو باندې تللي دي، څه نوي نوښتونه پکې شته او که نه، تازه څه ټکي پکې ښکاري او که نه، یوازې دغه ادب د ساتیرۍ دپاره شوی دی او که نه لوړ ارزښتناک پیغام لري. دا د کره کتنې کې دا خبرې راځي. واقعیت پکې څومره دی او که نه، په واقعیت ډېر ولاړ دی که په خیالاتو باندې ولاړ دی، څومره واقعیت پکې شتون لري، څومره خیالات دي پکې، ابتکاري دی که دا تقلیدي دی، یعنی دا د خپل تخلیق دی او که نه د نورو تخلیقګرو نه یې تقلید کړی دی، د فکر او معنا ژوروالی پکې تر کومې حد اندازې پورې دی، د آیا د لیکنې املا صحیح ده، انشا پکې صحیح ده، د بیان طرز یې ښکلی دی که متوسط دی که ادنا دی، اعلی دی متوسط دی که ادنا دی. داسې نور دا ټول هغه څه چې په کره کتنه کې مطرح کیږي او څېړلی کیږي. نو کره کتنه ځکه
د تاوان نه یې ګټه زیاته ده، د کره کتنې ګټه زیاته ده.